سلام، وخت مو بخیر. افغانستان زیمبابوې ته په ماتې ورکولو د سوپر لیګ جدول کې دوهم مقام ته پورته شو. د افغانستان کرکټ لوبډلې زیمبابوې لوبډلې ته د دریو ورځنیو لوبو لړۍ کې په 3-0 ماتې ورکړه، چې په مرسته یې د کرکټ نړیوالې شورا سوپر لیګ جدول کې دوهم مقام ته پورته شو. افغان لوبډلې وروستۍ لوبه کې د 135 منډو هدف په 6 لوبغاړو سوځېدلو بشپړ کړ او سیریز یې په 3-0 په خپل نوم کړ. که څه هم له سیریز ګټلو وروسته په دریمه لوبه کې افغان لوبډلې هغه لوبغاړو ته چې نه و لوبېدلي د لوبېدو فرصت ورنه کړ، خو د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ لس مهم پوینټونه یې لاسته راوړل. د دې پر ځای چې افغان لوبډله د لوبغاړو په انتخاب کې هجومي تخنیک غوره کړی او نوي لوبغاړو ته فرصت ورکړی، د دفاعي تخنیک له مخې هماغه 11 کسیزه لوبډله وروستۍ لوبې لپاره هم غوره کړه. په دغه لړۍ کې رحمان الله ګربز د تمې سره سم ونه ځلېده چې په دریو واړو لوبو کې یوازې 28 منډې وکړې، خو پر ځای ابراهیم زدران 144، احمدشاه 198 زیاتې منډې وکړې. د توپ اچونې په برخه کې محمد نبی، راشد خان او فضل حق فاروقي وځلېدل چې هر یو په ترتیب سره 8، 9 او 6 وکټې واخیستلې، چې د لوبډلې په بریا کې مهم رول ولوباوه. د لوبډل مشر اشمت شهیدي او رحمت شاه په ګډون به یو شمېر لوبغاړي هیواد ته راستانه شي، په داسې حال کې چې پاتې لوبغاړي به د جون په 11مه د 3 شل وریزو لړۍ پیل کړي.